د اسمان لړزه دغه پیښه له تعجب څخه ډکه پیښه وه. په 2015 میلادي کال د مې د میاشتې په 21مه په سنګاپور، انګلند، کاناډا، دوبۍ، اوکراین او ځینو نورو هیوادونو کې یو ډول تیز وحشتناکه اوازونه له اسمان څخه خپاره شول چې په ډېرې چټکۍ سره بیرته ورک شول. دغه موضوع د خبرونو سرټکی وګرځېده چې په غالب ګمان دا د فضایي موجوداتو کومه یوفو یا فضایي بیړۍ وه چې دوی پکې شیان یا بل څه انتقالول. دغه اوازونه د اسمان له ډېرې لوړې نقطې راتلل او خلک یې ډېر ورخطا کړي وو. تاسې پر ګوګل باندې ویډیوګانې هم کتلی شئ، خو کوم ځانګړي څیزونه نه پکې لیدل کیږي ځکه د ساینسپوهانو له نظره د دوی یوفو ډېره لوړه د پرواز په حال کې وه او سرعت یې هم لوړ و چې دا پیښه ډېر ژر ترسره شوه. وروسته پیښې په استرالیا کې هم څو ځله تکرار شوې، خو لا یې هم درک نه دی لګېدلی چې دا اوازونه څنګه او له کومه راځي. خو ساینسپوهانو دومره درک کړی چې دا اوازونه د یوې بلې ناپېژنده سیارې د فضایي بیړۍ دي چې زموږ رادارونه یې د پېژندلو کې پاتې راغلي دي، یعنې دوی له موږ څخه ډېره نااشنا او پرمختللې ټکنالوژي کاروي. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ سره ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فعال کړئ ترڅو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.